د هر چا په لایف کې څوک ماډل وي چیرې زه به داسې جوړېږم. که لنډ درته وښیم دا کوم چې د پی اس ال د هلې ځلې روانې دي د میچونو، نو څوک وایي زه کرېټر سپورټ کوم او لکه که نه مبارک هم شه، دغه خو بیګانۍ خبرې دي. خو د دغه نه علاوه څوک وایي زلمي سپورټ کوم، څوک وایي دا زما د خوښې پلیر دی. که د لوبو خبره کوو، د سپورټس خبره کوو، نو خلک پکې د خوښې یو ماډل وي، مطلب یو کلاړي وي، یو پلیر وي، لکه څنګه چې زما کمران اکمل صاحب دی، د هر چا خپل یو چایس وي، داسې یو ماډل وي. یا د دې نه علاوه د سپورټس نه علاوه داسې نور خلک چې په کم شوبیس کې هغوی کار کوي، مطلب په ډرامو کې کار کوي، یا څوک وي څوک وي کم ویلن وي، نو خلک وایي یاره دا زما ماډل دی داسې او داسې. که تاسو چېرته سټوډنټانو په خپل ځان باندې نظر ساتلی وي، نو ستاسو د والدین ماډل څوک دی؟ سوال پیدا کېږي که نه؟ چېرته مو دې طرف توجه راګرځېدلې ده چېرې زما مور او پلار چې کوم دي د هغوی ماډل څوک دی؟ د هغوی نظر په چا باندې دی؟ نو په تاسو باندې دی سټوډنټانو، که خویاندې او کورونه یې ستاسو لپاره جناب ډېر ډېر څه کوي او ډېر ډېر څه درله کړي دي، او سوچ یې دا دی که ما باندې هر څه تېرېږي، که زه وږی یم، که زه نهر یم، که زه مطلب کپړې مې خیرنې وي یا زړې وي، یا مطلب خوراک صحیح، که هر څه وي، که سخت را باندې تېرېږي، یخني تېرېږي، ګرمي تېرېږي، حالاتو سره مخ کېږم، زه د یم خیر دی. خو تاسو ته هر یو څیز اویلیبل کړی دی، تاسو ته هر یو څیز در رسولی دی، تاسو ته څه مشکل وي هغه مشکل یې درله حل کړی دی، نه دی حل کړی درله. تاسو سهار چې کله سکول ته روانېږئ، بابا ته ووایي ما له دومره پیسې راکړه درله درکړي، مور ته ووایي ما له دومره پیسې راکړه درله درکړي. زما یونیفارم چې دی مور، نو زما خو د یونیفارم لږ کپړې مې زړې شوي دي، نو که لږې نوي شي ښه به وي. بوټان مې هم داسې دي چې ځان نوي شوي، مطلب دی خو لږ نوي کول پکار دي، او پالش دته پراته وي تیار. او د مور او پلار بوټان مو چېرته په کال کې پالش کړي دی اوسه پورې، د خپل بوټانو ورسره فکر هم نشته دی. خو ستاسو د بوټانو ورسره فکر دی، ستاسو د پیزار ورسره فکر دی، ستاسو د کپړو ورسره فکر دی، ستاسو د هر یو څیز ورسره فکر دی، ستاسو د مستقبل هم ورسره فکر دی، تاسو یې ماډل یې. نو یا سټوډنټ وروره یا خور، تاسو سره چېرته احساس شوی دی چې زه خو د مور او پلار یو ماډل یم، زه به انجینیر جوړېږم، زه به یو ډاکټر جوړېږم، زه به یو پایلټ جوړېږم، یو به یو ټیچر جوړېږم، زه به یو ښه انسان جوړېږم د معاشرې. نو آیا موبایل در سره دی بېګا د استعمالوو موبایل باندې څومره وخت تېر کړی دی؟ چېرته احساس در سره شوی چې د موبایل کې زه 3 غنټې ټایم ورکړم، زه به یې ډرامه ګورم، زه به یې داسې ګورم، ما خو خپل وخت ضایع کړو، زما خو د سټډي ټایم دی. دې ته مو ټایم توجه فکر احساس در سره کېږي چېرته په دغه وخت کې که در سره چېرته احساس وشو چې زه خو ګورې د مور او پلار ماډل یم، ما باندې ډېر څه کوي، او ما وخت زه څه کومه، زما وخت کم طرف ته روان دی، زما مستقبل کم طرف ته روان دی، زما په سوچ کې څه دي، زما تعلیم کې څه دي، زما په تعلیم کې زما څومره انټرست دی، زما په مستقبل کې زما څومره انټرست دی. کال چې سره کېږي ایگزامز وشي او خلک ښې نمبرې واخلي او زه نمبرې چاته د شرمه ویلی نشم، ولې کمی دی راکړي که نه؟ دغه کمی نن موټیویټ کول دي، دغه نن د ځان نه ویستل دي، نن ځان ته توجه راګرځول دي. دا خبرې مې ځکه وکړې سټوډنټانو دپاره چې دا ستاسو لپاره لازمي دي، ضروري دي. سبا به بیا زه نه یم، سبا به ستاسو دا ورځ به م بیا نه، دا پروګرام به م بیا نه، دا وخت به م بیا نه، ستاسو به اګزام شوی وي او بیا دې خبرې ته سوچ وکړئ چې رضا یو داسې خبره کوله پروګرام کې، او هغه کال خو پوره شو، دغه د اګزام وشو او واقعي داسې وشول، دا خو ما په خپله خپل ځان سره زیاتې کړی، ما خو ځان سره ظلم کړی دی، ما د خپل مستقبل سره ظلم کړی دی، ما د خپل مور او پلار سره ظلم کړی دی. خبرې مې درته وکړلې جي پوه شوې په اشارو باندې چې د مور او پلار ماډل یې که نه، نو بیا جي ځان وپېژنه. فرهاد رضا یم جي، د اتوار ورځ ده او په دې د اتوار په ورځ باندې تاسو ته معلومه چې ټیلنټ شو وي په دې وخت باندې. نو ټیلنټ شو کې جناب ستاسو سره جي ملګرتیا کومه چې یو سیګمنټ ترې نه مونږ راتېر شو او په هغې کې جناب ستاسو لپاره ما د سټوډنټس یو دپاره مې یو پیغام پرېښودلو که نه چې د هر چا یو ماډل وي که نه په خپل لایف کې چې مطلب د به داسې جوړېږم او داسې جوړېږم، نو آیا هغه ماډل خو ټیک ده، مونږ خو هغسې وایو چې جوړېږو به، خو لکه وایو چې جوړېږو به، خو بیا آیا هغه شان جوړ شو که نه؟ که جوړ نه شو نو بیا هغه موږ نه کم ځای کې داسې غلطي کېږي، کم ځای کې چې زموږ نه داسې مسټیکس کېږي چې هغه ځای ته موږ ونه رسېږو، ولې پاتې شو؟ نو څنګه چې ستاسو یو ماډل وي په خپل لایف کې، دغه شان تاسو چې په خپله څوک یې که نه،
نو تاسو د خپل والدین یعنی د پیرنټس د مور او پلار تاسو جی ماډل یې. نو تاسو جی چرته دا فکر د سره دی چې د مور او پلار زما په ما باندې نظر دی، زما هماره پاره هر یو سیز ماته اویلیبل کړی دی، ماته هر یو سیز ماته مطلب حاضر کړی دی چې زما کم ضرورت وي. هر یو سیز کاغه د پیزار د یونیفارم نه والا تر بوکس پورې او د پیسونو پورې او د اضافي خرچو پورې او د هاستل له خرچې پورې تاسو ته جی هغه ټایم او سهولیات درکوي. هاستل خبره پکې راغله لکه زمونږ چرته خویندې وي، زمونږ رونه وي چې هغه په هاستل کې پاتې کیږي. نو هاستل کې که تاسو وګورئ د خویندو ذمواري په کور کې اکثر د پاره کارونه کول وي. د یو مور په سوچ کې دام وي چې کله یو بچی په هاستل کې وي او هغه د روټۍ په ټایم کې روټۍ تیاری دلته په کلي کې په خپل کور کې، نو په سوچ کې دی چې زه خو نن خو موږ داسې خړش تیارو روټۍ دا مطلب یا چاول دي یا جنور داسې ښه خوراک دی. نو د مور په ذهن کې دا چې راګنې بچی چې کم په هاستل کې دی که لور ده او که زوی دی، نو هغوی به هلته څنګه خوراک به یې کړی وي که نه، که چېرته د یخني موسم دی نو یخني به وي او موږ خو دلته حلوا تیاروو، هلته به هغوی حلوا تیار کړي وي که نه، په خپلو لاسو تیارول وي. دلته که په کار کاش ته که نن په کور کې وی نو ما تیار کړي، ما به وله دا شیان ورکړي وو. دومره پورې په تاسو باندې نظر وي، خو موږ کې جي ډېر فرق دی په هاسټل کې چې چا لایف دی هغه څنګه وخت تیروي. زه خو یم ګنې چې 70 او 80% که سوچ وکړو خلک اسې بس که نه، نور پې تاسو پوهېږئ چا چې د هاسټل لایف وي او هغوی کې تېر کړی وي. خبره یې په دې غرض باندې وکړله چې دومره خرچې روانې کېږي، دومره جناب امیدونه د مور او پلار او هغه وله موږ بیا وروستو جي چې کله اګزام رزلټ راشي نو هغه وله خاورې ریکو، یا چې کله جي زموږ تعلیم په نیمه کې پاتې شي، کله یو سایډ ته لاړ شو کله بل سایډ ته لاړ شو، هغه چل ول کوو جو ستا هغه انټرسټ او هغه شوق ختم شي، جو بیا جي څه وشي بیا هغه تعلیم نیمګړی پاتې شي. نو دا قسمه خبرې د طالب علمانو لپاره د سټوډنټانو لپاره دا لږې لازمي دي چې هغه دې طرف ته توجه راوګرځي او هغه اس یا بس که په موبایل کې ټایم تیری، موبایل ته ټایم ورکړی وي او هغه خبرې چې 2 غنټې او 3 غنټې موبایل ته ټایم ورکوي، چېرته خو لږ دام په کار وي والدین له چېرې 3 غنټې زما د موبایل مطلب د زوی سره مې موبایل ورسره دی، دا خو تعلیم وخت دی، دا د چوټیانې د اګزام دپاره تیاری نه کېږي، خلک سټډي کوي. نو په دې 3 غنټې کې دا په د لیپټاپ کې، دا په د لیپټاپ نه علاوه یا په سیسټم کې یا په د موبایل کې دا څه ګوري 3 غنټې. چېرته کوم مور والدین مور او پلار دې باندې نظر ساتلی دی هسې نه چې بچی یا بچی مې په موبایل کې داسې یو سایټ ته تلي چې مستقبل یې تباه او برباد شي. او بیا د انسان سره د یو جوان سره که هغه میل دی او که فیمیل دی د هغه سره خواهشات هم تړلی شوي دي. بیا که سوچ کوو نو څه قسمه خبرې، څه قسمه داسې عادتونه خویونه چې په موبایل کې هغه سایټ ته سړک لاړ شي نو بیا د هغه لایف ډسټرب کېږي، بیا جي هر څه ډسټرب کېږي، هغه سټډي هم ډسټرب کېږي. نو دغه طرف ته تلل په موبایل کې لږ شان په ماشومانو باندې په خپلو بچو باندې نظر ساتل دي چې هغه زموږ نه موبایل کې دغه طرف ته دومره لاړ نه شي چې هغه انټرسټ پیدا شي او بیا هره شپه هغه سایټ ته ځي دا پلانې ډرامه ده او دا پلانې هغه دی او دا یو پارټ وشو او دا سیزن دی او دا داسې ده او دا داسې ده، نو بیا هر څه ډسټرب کېږي جي. ځکه چې د والدین تاسو جی چې کوم سرمایه نو تاسو باندې نظر دی هر څه درله درکوي. موبایل د لالي دومره قیمتي موبایل درله اخیستی دی چې په کلي کې چا سره شته دی، په خپله ورسره 3000 روپو موبایل دی، خو بچي له د 100,000 روپو موبایل اخیستی دی چې دته په تعلیم کې دته په دغه هر څه په دغه لایف کې اسانتیا وي او دا خپله سټډي سرته ورسوي. او بچی چې موبایل ته دننه شي نو هغه څه ګوري جي. لږ په دې باندې نظر ساتل دي په خاصه توګه والدین دپاره چې بچي سره موبایل دی نو آیا دا واقعي د یو انجینر جوړیږي نو دا په یوټیوب باندې دا په ګوګل باندې سرچ کوي هغه سایټونه که نه دا بل څه ګوري. یو بچی ډاکټر جوړیږي نو آیا هغه په یوټیوب باندې د ډاکټر د جوړېدو د هغې دپاره دغه طریقه کار دغه پراسیس هغه ویډیوز ګوري که نه دا نور څه ګوري. دغه چېرته سرچ مو کتلی چې دا څه سرچ کوي، په سر په سرچ کې څه سرچ کړي دي. چې کله تاسو ګوګل ته لاړ شئ یا تاسو یوټیوب ته لاړ شئ او په سرچ کې تاسو کله څه ورکوئ نو هلته ډایرکټ راځي چې څه سرچ شوي هغه درته شو کوي دلته. نو چېرته دا کم مور او پلار یا کم داسې مشر د خپل کشر کتلی دي د کم سټوډنټ چې د سره موبایل ورسره دی. نو موبایل چې کم دی جي ټیک د ډېر ګوره د هر یو څیز 2 سایډونه وي، یو ښه بل بد، خو موږ نه هغه ښه پکې چېرته ایسته روک شي که نه. د ځنو معاشرې په دغه ماحول کې چې کوم موږ ژوند کوو
نو که دغه سایډونو باندې خبرې نور نه کوم ځکه چې تاسو ډېر خلک به کالز کوئ، خو دا خبرې لازمي وي چې درته وکړم چې د دې خبرو ضرورت دی.